درنو اوریدونکو، تاسو راسره د وروستي مورچل ناول تر دې ځایه پورې اوریدلی و. د هغه په غږ کې غوسه، جلال او هیبت و. اوریدونکي وارخطا شول. هغه ته یې وکتل. هغه چې د مشعله رڼا ته نږدې شو، نقاب یې لرې کړ. ترکي سالار وارخطا شو. ویې ویل: دا چې تر دې وړاندې څه پېښېږي، راځئ دا راسره د وروستي مورچل په 2مه برخه کې واورئ. سلطان ټول پاڅېدل. صلاح الدین ترکي افسر مخاطب کړ. ورته ویې ویل: ما ستا خبرې واورېدې، ډېر خفه شوم. ته ناپوه، ستا سزا دا ده چې تر 6 میاشتو پورې به دې له ملګرو نه ځانګړی کښېنې او تاریخ به لولې. 6 میاشتې وروسته زه پخپله ستا ازموینه اخلم. که تا زه ډاډه کړم نو رتبه دې لوړوم، که نه نو په یوازیتوب کې به دې د ناستې سزا نوره هم اوږده کړم. احمد او یوسف ته سلطان اشاره وکړه. ویې ویل: تاسو دواړه را نږدې شئ. دوی ور نږدې شول او له سلطان سره نږدې ودرېدل. سلطان ترې پوښتنه وکړه: له کومه ځای راغلي یاست؟ احمد بن حسن ځواب ورکړ: زه له مدینې نه راغلی یم. سلطان یوسف ته وکت. هغه ځواب ورکړ: زه له بغداد نه. تاسو څه وخت زما په پوځ کې شامل شوي یاست؟ احمد ځواب ورکړ: زما نږدې 6 میاشتې وشوې او د یوسف 5مه ورځ ده. سلطان صلاح الدین ورته وویل: ته زما په باب د غلطو اټکلونو ګنهګار یې. زه څه سزا درکړم؟ احمد وویل: که تا زما ټولې خبرې اورېدلې وي نو زه د ځان سپینولو په اړه هېڅ نه وایم. سلطان د احمد پر اوږه په مینه لاس کېښود. ویې ویل: سمدستي زه ستا له ژبې اغېزمن شوم. ما ته ستا د پوځي کمالاتو معلومات نشته، ځکه خو تا د 12 ټولیو مشر ټاکم. او یوسفه، ستا په غږ کې د یو پوځي پر ځان اعتماد دی. امکان لري ته ځان وروسته د لویې ذمهوارۍ اهل ثابت کړې، خو سمدستي تا د 5 ټولیو مشر ټاکم. تاسو دواړو ته ډاډ درکوم چې زما په وړاندې یوازې میړانه او زړورتوب ارزښت لري، چاپلوسي نه. او د حضرت خالد رضی الله تعالی عنه په اړه ښایي زه خپل احساسات بیان نه کړی شم. کاش کې زه د مصر د سلطان پر ځای د ستر مجاهد رضی الله تعالی عنه د پوځ یو عادي سرتیری وای. ما ته نه یوازې هغه غازیان بلکې هغه خلک هم د قدر او ویاړ وړ دي چې د عراق او شام په ډګرونو کې د ستر خالد رضی الله تعالی عنه د پوځ ګردونه لیدلي دي چې دوی به پکې له سترګو پناه شول. زه تر ځان د اسلام غازیانو ته د اوبو رسولو په ترڅ کې شهیده شوې بوډۍ غوره بولم. څو ورځې وروسته د سلطان صلاح الدین په پوځ کې داسې څوک نه و چې احمد بن حسن او یوسف بن ظاهر یې نه پیژندل. 1 کال وروسته یوسف بن ظاهر د سلطان د سرتیرو قماندانان او احمد د شورا غړی ټاکل شوي وو. دواړو یو بل ته ډېر زیات درناوی او عقیدت درلود. که د جګړې پر ډګر احمد پر چا زیات ویاړ کوه نو هغه یوسف و، او د علماو په ډله کې یوسف د خپل دوست په علم اعتراف کوه. یوسف او احمد بن حسن عهد کړی و چې تر څو پر بیت المقدس بیرته د صلیب پر ځای د هلال بیرغ ونه رپیږي دوی به رخصت وانخلي. په هغه ورځو کې چې سلطان پر یروشلیم د وروستۍ پرېکنده برید لپاره تیاری نیوه، له بغداد نه د سلطان د پوځ 100 تنه رضاکار سرتیري چې رخصت تللي و بیرته راستانه شول. د هغوی نه یو تن د یوسف خیمې ته ورغی او د هغه د میرمنې لیک یې ورکړ. یوسف هغه ته د کېناستلو اشاره وکړه او لیک یې خلاص کړ. ویې لوستل، بیا یې سر ځوړند کړ او په سوچونو کې ډوب شو. لږ ځنډ وروسته یې سر پورته کړ او سرتیري ته یې وکتل. سپاهي ورته وویل: ما خپله میرمن ستا کور ته استولې وه. هغې ستا د میرمنې حالات خراب ښوده. ستا زوی مې ولیده، هغه روغ و. ما مې خپلې میرمنې ته ویلي دي هغه به ستا د میرمنې خدمت کوي. د یوسف په شونډو غمجنه مسکا خپره شوه. ویې ویل: خدای دې تا ته خیر درکړي. او بیا یې له سره یو ځل بیا لیک ولوست. له لږ ځنډ وروسته یوسف په خپله خیمه کې یوازې په ناکرارۍ قدم وهه. له 5-6 ځله لوستلو وروسته د لنډ لیک متن یاد شوی و.
زما آغا زما خاونده له ډېر انتظار وروسته د لیک راغی. کاشکې ما له تا سره یو ځای پر بیت المقدس د اسلام بیرغ رپېدل لیدلی وای. زه لږه ناروغه یم خو ته چرت مه وهه. د یروشلم د فتح خبر چې واورم روغه بشم. هو دا ضروري زما هیله ده چې د بیت المقدس د فتح زیری تر هر چا وړاندې ته راته واوروې. خپله وعده تر سره کړه. زه شپه ورځ خدای جل جلاله ته دعا کوم چې پر یروشلم د اسلام د بیرغ رپولو ویاړ ستا په نصیب کړي. طاهر ډېر خوښ دی او د محسن میرمن زما ډېر خیال ساتي. ما ته هیڅ ډول تکلیف نشته. یوسف په خیمه کې قدم واهه او دغه الفاظ یې کله په لوړ غږ او کله کرار تکرارول. د هغه زړه او دماغ په دوه سره بیلو خیالونو او ارزوګانو کې راګیر شوي او په کشمکش کې و. د هغه په وړاندې دوې ذمهوارۍ وې. یو لوري ته ځوان او ښکلې میرمن یې چې له واده نه وړاندې دې بالکل یوازې وه او له واده نه وروسته د هغې یوه حیاناکه مسکا ده ته د نړۍ تر ټولو خزانو غوره او قیمتي وه. هغه ناروغه وه او په لیک کې د تسلۍ پر الفاظو برسیره د هغې حالات د اندېښنې وړ و، ځکه چې په معمولي ناروغۍ کې هغې ته د محسن د میرمنې د خدمت ضرورت نه و. هغه باید ځان کور ته رسولی وای. دی به د خیال پر برېښنا ته ورته ګړندي اس پښه واړوله. بغداد ته به ورسېد او خپل کور ته به ننوت. زاهدي ته څنګه یې؟ زه راغلم، راته وګوره. هغې به ټکان وخوړه. ده ته به یې وکتل او په ناکرارۍ به یې ورته وویل ته آیا په یروشلم د اسلام بیرغ ورپېده؟ دا پوښتنه به د خیال اس ته د متروکې په شان شوه او دی به د بغداد له آرامو کوڅو نه د القدس د جګړې ډګر ته راورسېد او لاس به یې ومروړل. په لوړ غږ به یې وویل زه به خپله واده ترسره کوم. زه به د یروشلم القدس د فتح خبر هغې ته وروړم. بیا به د غشو په باران کې له خندق کندې نه تیر شو. د کلا دیوالونه به یې سوري کړل. د صلیب نښانونه به یې څیرې کړل او د هلال له جنډې سره به د کلا لوړ برج ته وخته. بیا به یې د فتح ناره اوچته کړه. پر خپل برېښنا ډوله ګړندي اس به سپور شو او بغداد ته به ورسېد. د کور په مخ کې به له اس نه پلی شو او په منډه به کور ته ننوت. ویل به یې زما ګرانې، زما اروا، زه راغلم. یروشلم فتح شو. ما په خپلو لاسونو د کلا په تر ټولو لوړ برج د اسلام بیرغ ټینګ کړ او د زاهدي ښکلې او معصومه څېره به له خوښۍ نه وغوړېده. بیا به د وروستۍ پرېکړه دا شوه چې زه به ولاړ نشم. احمد بن حسن یې کوټې ته ورننوت او ورته وویل یوسفه له بغداد څو تنه سپاهیان راغلي دي. ستا له کوره یې څه پیغام راوړی دی؟ د میرمنې لیک مې راغلی دی. یوسف د مسکي کېدو هڅه وکړه. ویې ویل ته اندېښمن یې؟ خیریت خو دی؟ هغه لږه ناروغه ده. احمد بن حسن په ځیر د ده څېرې ته وکتل او له یوې شېبې چرت وروسته یې وویل ته یې ورغوښتی یې؟ نه، ته لیک ولوله. دا یې وویل او بیا یې د خپلې میرمنې لیک د احمد په لاس کې ورکړ. احمد د لیک له لوستلو نه وروسته وویل له لیک نه خو د اندېښنې خبره نه ښکاري. بیا هم ته پریشانه یې. زه درته یو زیری اورم. یوسف په ناکرارۍ وپوښتل د څه زیری؟ آیا په القدس زر حمله کېدونکې ده؟ هوکې، بل سبا ته به د القدس دیوالونه ورړنګوو او انشاءالله ته به د بغداد خلکو ته د القدس د فتح د زیري اورولو لپاره په یوه هفته کې چمتو شي. زه به هم څو مزله در سره ملګری وم. یوسف بیا وپوښتل ستا باور دی چې بله ورځ به حمله کوو؟ احمد ځواب ورکړ زه هم د اوس د سلطان له دربار نه راغلی یم. د یوسف زړه درزېدو. بیا یې دوست ته وکتل او د مسکا هڅه یې وکړه. ویې ویل کاشکې دغه حمله نن وی. احمد له لږ سوچ وروسته بیا وپوښتل زه د لیک د راوړونکي نوم پوښتلی شم؟ دغه لیک محسن راوړی دی. زما ګاونډی دی. په کوم ټولي یا رساله کې دی؟ هغه د حملې د پوځ د 13 ټولي د سالار مرستیال دی. ماښام مهال احمد بن حسن یوسف ته وویل یوسفه ما له محسن سره ولیدل. د هغه له خبرو معلومېده چې ستا د میرمنې حالات ښه نه دي. که غواړې چې ولاړ شې زه به له سلطان سره ستا د رخصت خبره وکړم. یوسف ځواب ورکړ نه، د ناروغۍ د خدمت او علاج فرصت به بیا هم په لاس راشي، خو د یروشلم د فتح فرصت ښایي بیا په لاس را نشي.
8 ورځې وروسته د مسلمانانو پوځ له 4 خواو پر القدس حمله وکړه. سلطان صلاح الدین په یو سپین آس سپور و او د پوځ لارښوونه یې کوله. سلطان چې لومړني سپاهي ولیدل چې پر دیوال یې کمن ورغورځوه، یوسف و. له پاسه د تیږو او غشو باران و او یوسف ډال پر سر نیولی او د ځان ساتنه یې کوله. د دیوال سره ته د ختلو امکان ډېر لږ و. سلطان له ځان سره وویل که دی د دیوال سره ته وخوت زه به مې خپله توره وربخم. یوسف د دیوال سره ته ورسید او څو نور ځوانان هم د ده په تقلید کمندونه وغورځول. د یوسف تورې څو تنه په مرګ وسپارل. سلطان خپل جنرال ته وویل اوس دی زما د آس حقدار هم دی. څو تنه نور غازیان هم د حصار سره ته وختل او له شانه یې پر یوسف د پهرهدارانو د یرغل مخه ونیوله. یوسف په خپله پرله پسې حملو 6 سپاهیان وارخطا کړل. صلاح الدین د خوښۍ او احساساتو له جوشه ویل ځوانه زه تا د یرغل کوونکي ډلې اعلی سالار ټاکم. د لږ ځنډ لپاره د سلطان پام بل لوري ته راواوښت او چې کله یې دویم ځلي هماغه حصار ته وکتل نو د پوځیانو پر یې قبضه کړې وه، خو یوسف هلته نه و. هغه له خپلو نږدې کسانو څخه وپوښتل یوسف چېرته ولاړ؟ هغوی د دروازې پر سره تر ټولو لوړ برج ته اشاره وکړه. ویې ویل هلته ګوره یوسف ډېر خطرناک ځای جګړه کوي. سلطان پورته وکتل. د یوسف توره په یو وخت کې له 3 تورو سره جنګېدله. د سلطان 2 سپاهیان مرستې ته وررسېدلي وه. د یوسف د تورې په یوه ګوزار د صلیب نښان لاندې راولوېده. د سلطان پر سترګو کې د خوښۍ اوښکې راغلې. ویې ویل ته زما زوی یې، زه تا د دې ښار والي ټاکم. خو د یوسف له لاسه توره لوېدلې وه او یو ځوان هغه ته تکیه ورکړې وه. سلطان هغه وپېژند. هغه احمد بن حسن و. د سلطان پوځ دننه ننوت او دروازې خلاصې کړې. دښمن وسله غورځولې وه. سلطان آس وځغلوه او کلا ته ننوت. له آس نه پلی شو او د څو تنو نورو افسرانو سره په بیړه برج ته وخوت. د یوسف پر بدن ډېر زخمونه و. احمد له خپل پتک نه اوبه ورڅښلې. سلطان په ځمکه ګونډه ووهله او ده ته نږدې کېناست. د هغه زغره یې وویستل، زخمونه یې وکتل او د هغه په نبض یې لاس کېښود. په غمجنه لهجه یې وویل بچیه ته ما د دې ښار والي ټاکلی یې. ښایي ستا حکومت ډېر لنډ وي. که د ښار د خلکو لپاره څه حکم کوې نو بیړه کوه. یوسف لومړی سلطان او بیا احمد ته وکتل او بیا یې سترګې د صلیب پر نیم ځوړند بیرغ میخ پاتې شوې. احمد بن حسن وویل د دې ښار د حاکم هیله ده چې پر دې ښار د فتح بیرغ د ده په لاس ټینګ شي. سلطان له دې خبرې سره د یوسف په سترګو کې غیر معمولي ځلا ولیده. هغه یې بیا نبض وکت او یو سپاهي ته د بیرغ د راوړلو امر وکړ. یو سپاهي د صلیب مات نښان وغورځوه. سلطان صلاح الدین ایوبي او احمد بن حسن یوسف ته تکیه ورکړه او جګ یې کړ. د یوسف په مړ ژوندو لاسونو کې ناڅاپه ځواک پیدا شو. بیرغ یې ټینګ کړ. پر شونډو یې مسکا وغوړېده. هغه مسکا چې یوازې د خدای جل جلاله په لاره کې د شهید کېدونکي پر شونډو غوړېږي. ناڅاپه یې له خولې نه ووتل زاهدي القدس فتح شو. د سلطان په حکم یوسف یوې کوټې ته ورسوه. د زنکدن په وخت کې چې احمد بن حسن ته څه وویل هغه دا و احمده زما د مېرمنې د دعا یوازې یوه برخه قبوله شوه. ما د یروشلیم د فتح خبر ونه شو رسولی، خو د تقدیر په یو راز اوس زه پوهیږم. زاهده په بغداد کې نشته، په کوم بل ځای کې زما انتظار کوي. که هغه ژوندی وی زه به خامخا بغداد ته رسېدلی وی. د بیرغ د ټینګولو په وخت کې مې داسې احساسوله چې هغه ما ویني. ته بغداد ته ولاړ شه. که هغه تر اوسه ژوندی وي نو د القدس د فتح زیری تر هر چا ړومبی د دې حق دی چې وایي وړي. که هغه ژوندی نه وه نو زه مې خپل زوی تا ته سپارم. هغه دا وویل او سترګې یې پټې کړې او په کمزوري غږ یې تکرار کړه زاهدي زه راغلم.
بیت المقدس فتح شو. د بری بیرغ ما په خپلو لاسونو ټینګ کړ. هغه بیا سترګې وغړولې. سلطان او احمد ته یې وکتل او بیا یې د یوې اوږدې ساه نه وروسته د ده د سترګو مخې ته د مرګ پردې وغوړېدې. سلطان وویل ته زره تر زره بغداد ته د تلو لپاره چمتو شه. زه د یوسف د مېرمنې لپاره څه پیسې درکوم. که هغه خدای جل جلاله مکړه مړه شوې وه نو زه د هغوی د بچي پالنه تا ته سپارم. احمد بن حسن وویل زه چمتو یم. که ستا اجازه وي نو د بغداد یو سپاهي چې د یوسف دوی ګاونډی دی له ځان سره ملګری کوم. لږ ځنډ وروسته د سلطان د هستوګنځي په مخ کې د دوی آسونه تیار وه. په دې کې یو هغه آس هم و چې لږ وړاندې سلطان صلاح الدین ایوبي په خپله پرې سپور وه. د رخصت په وخت کې سلطان احمد بن حسن خپلې خیمې ته ور وغوښت او د څرمنې یوه کڅوړه یې ورکړه. ورته یې وویل په دې کې 15,000 طلایي سکې دي. په دې کې 1000 سکې ستا دي. پاتې نورې د یوسف د کونډې دي. که خدای جل جلاله مکړه هغه ژوندی نه و نو دغه پیسې د یوسف د زوی په روزنه کې ولګوه او د هغه د راتلونکي لپاره زه نور مال درکوم. دا واخله. سلطان په یوه وریښمینه ټوټه کې غوټه احمد ته ونیوله. ویې ویل خلاصه یې کړه ویې ګوره. احمد بن حسن غوټه پرانستله. په هغې کې قیمتي غمی ځلېدل. سلطان وویل دا جواهر هغه وخت ورکړه چې زلمی شو. احمد بن حسن وویل د یوسف د زوی لپاره ستا هر بخشش روا دی خو زه دلته د دولت په موندلو پسې نه یم راغلی. خدای جل جلاله ما ته هر څه ډېر راکړي دي. سلطان وویل که ستا دې ته اړتیا نشته نو د مدینې د بېوزله ماشومانو لپاره یې یوسه. د سلطان لهجه او خبرې داسې وې چې احمد انکار ونه شو کړی. سلطان بیا وویل 2 نور شیان چې زه تا ته سپارل غواړم. هغه یو زما آس دی. یو سپاهي به تر بغداد دغه آس تر سره بوزي. په بغداد کې خرڅ کړه او پیسې د یوسف کونډې ته ورکړه. زما هیله ده چې د بغداد خلک به زما آس په ښه بیه واخلي. دوهم شی زما توره ده. هغه به د یوسف د زوی تر ځوانېدو پورې له تا سره وي. احمد وویل محسن له ما سره درومي. سلطان وویل ما هغه نه دی هیر کړی. د هغه تر راستنېدو پورې به د غنیمت په مال کې د هغه برخه خوندي وي. بیا هم د ده د لارې د خرڅ لپاره یو څه ورکوم. سلطان محسن دننه ور وغوښت او 1500 طلایي سکې یې ورکړې. بیا یې له دواړو سره خدای پاماني وکړه. ویې ویل اوس تاسو درځئ. زما هیله ده چې په بغداد کې د القدس د فتحې د زیرې لومړی اورېدونکي د یوسف مېرمن وي. خدای جل جلاله مو مل شه. له څو اونۍ مزل وروسته احمد بن حسن چې بغداد ته ورسېد ورته معلومه شوه چې د یوسف مېرمن د القدس له فتحې نه 4 ورځې د مخه وفات شوې وه او د محسن ښځې د هغې ماشوم کور ته بیولی وه. احمد بن حسن چې کور ته ورسېد د ماشوم د لیدو هیله یې وکړه او چې محسن یو 2.5 کلن ښکلی ماشوم راوړ او د هغه په غېږ کې واچو. د ده زړه راډک شو. احمد بن حسن د ماشوم پر سر د مینې لاس را کېښود. هلک لاس ور اوږد کړ. د پزې یې ونیوله او ویې ویل غازي پلار غازي. احمد هغه سینې ته ور جوخت کړ. په سترګو کې یې اوښکې راډن شوې. ویې ویل بچیه پلار دې شهید شو. پلار ماشوم په ځیر احمد ته وکتل. پلار شهید. احمد یې تندی ښکل کړ. ماشوم د ده په غېږ کې په ټوپونو شو. ویې ویل پلار شهید. تر ماښامه په بغداد کې د صلاح الدین ایوبي د آس غورې کېدې. د بغداد امیرانو هر یو وغوښتل چې دغه آس د خپلې تعمیلې زینت کړي. په دوی کې ډېر داسې کسانو چې پر آس د سپرېدو پر ځای د آس سینګارول ښه زده وه. د خلیفه په باب دا مشهوره وه چې څومره به د یو شي د پیرلو لپاره ناکرار وه هومره به یې لاس هم په خپل جیب کلک نیولی وه او بیا به چې کوم سوداګر ته د خلیفه وړاندیز د منلو وړ نه وه نو امیرانو به د هغه د پیرلو جرأت نه کوه. خو خلیفه هغه وخت پرې خبر شو چې د چین سفیر دغه آس د 10,000 درهمو په ارزښت جواهراتو پیرلی وه. سبا ته احمد بن حسن د یوسف بن ظاهر زوی ورسره واخیست او مدینې ته روان شو. د یوسف د کم عمره زوی نوم طاهر احمد و. احمد بن حسن چې کور ته ورسېد هغه یې خپلې ښځې ته وسپاره. ورته ویې ویل سیدي دا د یو مجاهد زوی دی او زما در باندې اعتماد دی چې ته به د دغه وړوکي میلمه په خدمت کې د مدینې د انصارو په روایتونو عمل وکړې. ماسپښین مهال چې کله د احمد بن حسن 7 کلن زوی
طلحه له مدرسې نه راغی. د مور په غېږ کې یو ښکلی ماشوم ولید. ویې ویل مورې دا څوک دی؟ سیدې ځواب ورکړ زویه دا ستا کشر ورور دی. ماښام مهال د کلي ټولو ماشومانو ته طلحه خپل وړوکی ورور ورښودلی و. 5 کاله وروسته یو ورځ احمد له سیدې نه وپوښتل رښتیا ووایه پر تا طلحه ډېر ګران دی که طاهر؟ سیدې په ځیر دواړو ته وکتل او له لږ سوچ وروسته یې وویل نه پوهېږم. د احمد بن حسن په کور کې تر 12 کلنۍ پورې د طاهر ژوند یو خوږ خوب و. احمد بن حسن د هغه د استعدادونو په روزنه کې هیڅ کمی نه کوه. د مدینې د علماو او د جنګي فنونو د ماهرینو اتفاقي رایه دا وه چې دی د کوم لوی کار لپاره پیدا شوی دی. احمد بن حسن او سیدې ته دی له خپل زوی طلحه نه کم ګران نه و او طلحه هم د خپل ژوند ډېرې شیبې ورسره ګډې تېرې کړې وې. د 9 هجري پیړۍ په لومړیو کلونو کې د هلال او صلیب ترمنځ جګړې له سره پیل شوې. د اروپایي سوي ځواکونو په فلسطین او شام کې د صلاح الدین ایوبي رحمت الله له لاسه د پرلهپسې ماتو څخه وروسته قسطنطنیه خپل مرکز وټاکه. د بازنطیني امپراتورۍ د غځولو لپاره یې یو ځل بیا هڅې پیل کړې. د مصر پوځونو یو ځل بیا د اسلامي نړۍ په لورې د عیسوي پوځونو د سیلاب په مخ کې د وروستي کمر رول لوبوه. خو په بغداد کې عباسي سلطنت یو ځل بیا د غفلت په خوب بیده شوی و. د شام د سوداګرو یوه قافله مدینې ته ورسېده او د هغوی له خولې چې احمد بن حسن د نصرانیانو د نویو حملو خبر واورېد نو جهاد ته د روانېدو اراده وکړه. له رخصتیو نه یوه ورځ وړاندې طلحه وویل پلار جانه زه هم در سره ځم. احمد بن حسن هغه په غېږ کې ونیو او تندی یې ورښکل کړ. ورته ویې ویل زه ستا له خولې د دې خبرې اورېدو ته ناکراره وم. تا د مور ته یادونه کړې ده؟ هو هغې اجازه راکړې ده. طاهر ته د طلحه بیلتون ګران و خو هغه ولاړ. 10 میاشتې وروسته احمد بن حسن بیرته راستون شو او مېرمنې ته یې وویل سیدې ما ډېر دردونکی خبر راوړی دی. هغې په سترګو کې ترې وپوښتل او تر خوله یې ووتل طلحه هو کې موږ دواړه د یو هدف په خاطر روان شو. د هغه شهادت نصیب شو او زه تش لاس بیرته راستون شوم. سیده انا لله و انا الیه راجعون. طلحه او بیا چوپ وشوه. راتلونکي کال ته احمد او سیدې ته خدای جل جلاله بل زوی ورکړ چې امین یې نوم ورباندې کېښود. څو کاله وروسته چې کله د اسلامي نړۍ د نورو ښارونو په څېر د مدینې خلک هم په اسلامي نړۍ له لویدیځه د عیسویت د یرغل پر ځای له ختیځه د یوه تور طوفان د رالوتلو نښې احساسولې احمد بن حسن طاهر ته وویل بچیه اوس تر مدینې زیات بغداد ته اړتیا لري. ستا بیلتون زه او امین نشو زغملی خو زه دا احساسوم چې ته زما د بوډاتوب د لکڼې پر ځای د اسلامي نړۍ یوه ستنه کیدی شي. ته بغداد ته د تلو لپاره چمتو شه. په مدینې کې له احمد بن حسن نه پرته چاته د طاهر د شتمنۍ هیڅ معلومات نه و خو هیڅوک داسې نه و چې له ده سره یې مینه نه وه. کله چې خلک خبر شو چې طاهر بغداد ته روانېږي نو ټولو تر دې پورې ویل چې د عباسي واکمنۍ د ده غوره صدر اعظم نشي موندل کېدی. بغداد ته د طاهر له استولو نه وړاندې احمد بن حسن هغه ته د یو اعتمادي ملګري د پیدا کولو ضرورت احساس کړ. د دوی د کلي نه نږدې 3 میله لرې د زید په نامه یو سړی اوسېده. هغه څو کاله د احمد بن حسن د باغونو ساتونکی و. زید یو ساده او دیندار سړی و. احمد بن حسن طاهر ته وویل بچیه زه تاته د یو دیندار او مخلص خدمتګار اړتیا احساسوم. سمدستي ماته تر زیات غوره او مناسب څوک تر نظر نه راځي. که یې مناسبه بوله نو هغه در سره ملګری کړه. طاهر ځواب ورکړ کله چې زه د 8 کلونو وم نو هغه له مانه وعده اخیستې وه چې زه لوی شم دی به بهر ته سره بیایم. له همغې وروسته چې کله هغه ما ویني خپله وعده را یادوي. احمد بن حسن وویل نو هغه را وغواړه زه هغه په څو خبرو پوهول غواړم. طاهر مسکی شو. ځواب یې ورکړ هغه نن سهار راهیسې په جومات کې ناست دی. هغه بیریږي چې زه به یې پرېنږدم او لاړ به شم. را ویې غواړه. طاهر لږ ځنډ وروسته یو د منځني قد ځواکمن سړی راوست. د هغه عمر د 40 کلونو په شاوخوا کې و او په څېره یې بېدریغه معصومیت او سادګي و. احمد بن حسن وویل زیده ته چې له طاهر سره تللې نو ماته دې ولې نه ویل؟
زید په سادګۍ ځواب ورکړ. رښتیا خبره خو دا ده چې د لوی عمر ټول خلک ما کم عقل ګڼي. زه وېرېدم چې ته به هم ما دغسې وګڼې او زما په راتللو به خوښ نه وې. نو ته چمتو یې؟ زه له 20 کالو راهیسې بغداد ته د تګ لپاره چمتو ناست یم، خو کله چې څوک له مدینې نه هلته ځي ما ته وایي چې ته د میږو د سرولو لپاره پیدا شوی یې، په بغداد کې به څه وکړې؟ احمد بن حسن ځواب ورکړ. خو زه تا ته په پوره ډاډ وایم چې په بغداد کې تا ته اړتیا شته. ګوره له ما سره ټوکې مه کوه، زه غریب ضرور یم خو په سینه کې زړه لرم. که مې له طاهر سره نه لیږې نو صفا راته ووایه، زه پوهېږم چې زه یو بیکاره سړی یم. احمد بن حسن وخندل. طاهر ته یې وویل بچیه ده ته څه تکلیف ونه رسوي او بیا یې زید ته مخ واړوه. ویې ویل زیده طاهر به بله ورځ له دې ځایه روانېږي، ته تیار شه او ځان را ورسوه، زه در سره واده کوم چې دی به تا ورسره بیایي. طاهر وویل د ده کلی زما د لارې پر سره دی، زه به دی له هماغه ځایه را سره ملګری کړم، د هغه دلته راتګ ته اړتیا نشته. زید وویل زما هم دا هیله وه، زموږ د کلي خلک غواړي دی وویني. ما ورته ویلي دي چې د ده پلار ته سلطان صلاح الدین ایوبي خپل آس او توره وربخلې وه. یوه بله خبره هم ده، هیڅوک هم دا نه مني چې زه بغداد ته روان یم. دوی وایي چې زه به څو ورځې په یوه او بله وګرځم او بیرته به راستون شم. که دی هلته راشي نو زه به خپل کلیوال لږ خړ کړم. احمد بن حسن وویل ښه ده ولاړ شه، طاهر به بله ورځ سهار تا ته در ورسیږي. اوس تا ته دلته د پیردارۍ اړتیا نشته، زما پر واده باور وکړه. ستا واده؟ زه رښتیا وایم که ته له ما سره واده وکړې چې ما به اسمان ته رسوي نو زه به پرې باور وکړم. احمد بن حسن زید ته آس او نور ضروري سامان ورکړ او رخصت یې کړ. د زید د کلي مخه یې ونیوه. زید د کلي په مخه کې د ونې سیوري ته د ده د راتګ انتظار کوه. د هغه پر شاوخوا ماشومان ورټول وه. یو وس په ونه پورې تړلی وه او زید د جګړې په ټولو ضروري او بې ضروري شیانو سنبال وه. د هغه چاغ بدن په زغره کې ډیر تنګ وه او د وینې د ډب کېدو په وجه یې مخ سوره اوښتی وه. د هغه لاسونه په نیزه او ډال بند وه، په شا یې 2 د غشو کڅوړې تړلې وې، په ملا یې یوه توره او 2 خنجرونه ځړېدل. لینده، کمن، پړۍ او خوراکي شیان د اس پر زین تړلي وه. زید چې طاهر ولید جګ شو. ویې ویل انتظار را باندې اوږد شو، خلک دې په انتظار ستړي شول او کورونو ته ولاړل. طاهر وویل اوس دې پر اس سپور شه چې ناوخته کېږي. زید پر اس سپور شو. یو هلک ته یې وویل ابراهیمه ستا پلار په ما تر ټولو زیاتې ملنډې وهلې، ورشه ورته ووایه چې زه بغداد ته ځم. که یې باور نه کېږي را دې شي ودې ګوري. او سلیمانه ته دې هم بابا ته ووایه، هغه هم نن ویل چې تا احمق یې، تا به بغداد ته څوک بیایي. دا یې وویل او بیا یې طاهر ته وکتل. اصلا دغه خلک هم ملامت نه دي، زه څو ځله بغداد ته د تلو په نیت وم خو بیا به پاتې شوم. طاهر مسکی شو. ویې ویل اوس راځه لمر تودېږي. کله چې بغداد ته ورسېدې کلیوالو ته دې لیک را واستوه، باور به یې راشي. طاهر او زید آسونه پونده کړل. له کلي نه چې لږ وړاندې تیر شول طاهر زید ته شاته وکتل. د هغه مخ تر پخوا زیات سور خوټېدلی و. هغه د آس جلب راکش کړ. ویې ویل زیده ستا زغره تنګه ده؟ زید ځواب ورکړ زغره تنګه نه ده، زه ډېر چاغ یم. دا زغره 2 کاله د مخه ما د بغداد د تلو په نیت د 30 ورځو په بدل کې پیرلې وه. طاهر وویل دا خو تا ته زیات تکلیف نه درکوي؟ زید د ځان د هوساینې هڅه وکړه. ویې ویل نه زما بدن دومره نازک نه دی، خو 2-3 میله له مزل وروسته یې ورو وویل طاهره زما په بدن کې میږیان ګرځي. طاهر ځواب ورکړ دومره زر ستړی شوې، راځه لږ وړاندې به دمه جوړه کړو. زید لږ ځنډ وروسته بیا وویل طاهره زما وجود اور اخلي. طاهر د ونو یو پراخ بڼ ته اشاره وکړه. ویې ویل راځه هغه د خرما په بڼ کې به ودرېږو، هلته اوبه هم شته، غرمه به هم دلته تېره کړو. د زید غم پای ته رسېدلی و. هغه د 3م ځل لپاره بیا اس ودروه او په چیغه یې وویل طاهره ودرېږه
کېږه، زه مرګ ته نږدې یم. او بیا یې د طاهر انتظار ونه کړله، اس نه پلی شو او په تودو ریګونو پرېوت. طاهر وخندل، ویې ویل خو ویل چې بدن دې دومره نازک نه دی. زید غاښونه چیچل او د زغرې د ویستلو ناکامه هڅه یې کوله. ویې ویل دا خو نه وځي، د خدای جل جلاله په خاطر مرسته وکړه. داسې محسوسوم لکه چې په زرګونو لړمان مې چیچي. طاهر له اس نه پلی شو، ډېر په زحمت یې له هغه نه زغره وویستله. زید وویل خدای جل جلاله دې اجر درکړي، زما تمه نه وه چې وبه وځي. نن 3 تنو ډېر په زور راغوستی و. طاهر وویل ښه زغره ده خو په تا لږه تنګه ده. زید وویل لږه تنګه؟ ولې داسې نه وایې چې یو بې عقله فیل د موږک په غار د ننوتلو سزا ګاللې؟ طاهر وویل ښه ده اوس یې راواخله، زه چې بغداد ته ورسېدم تا ته به ډېره ښه زغره واخلم، دا به کوم بل چاته ورکړو. زید په دواړو لاسونو په ریګونو کې غار جوړ کړ. ویې ویل زه دا همدلته ښخوم، زه به داسې وګڼم چې 10 وزې مې په ناروغۍ مړې شوي او نوې زغره زه نه غواړم. زه په دې اوسپنیز کپس کې د سا ورکولو پر ځای په لوس ټټر غشي ښخېدل ښه ګڼم. زید د زغرې لپاره قبر وکړ، خو د طاهر په وینا یې بېرته په توبره کې واچوله او ورسره روان شو.